په دې ورځ باندې موږ نن ډېر خوشحاله یو چې زموږ د افغانستان اسلامي امارت د غریبو مظلومو سپینګیرو مایوبینو متقاعدینو غم یې وخوړه او د دوی حق یې طلب کړ د دوی به خدای ملګری شي او د دوی سره به چې دوی د موږ سره دا همکاري وکړه د موږ سره زموږ د بچیانو سره زموږ د کونډو سره زموږ د مایوبینو سره نو ډېر خوشحاله یو د اسلامي امارت نه موږ ډېره دعاګوی یو ډېر دعا کوو چې موږ دا 4 کاله ډېر وځورېدو ډېر ستړي شو حتی د 4 کلونو نه مخکې چې موږ ته کوم زور او کوم تکلیف او کوم مشکلات رسېدلي وو د هغې په عوض باندې خدای پاک موږ ته دا اجر راکړ چې د افغانستان اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شو او موږ د دوی ملاتړ وکړ دوی ته په دې وطن کې موږ ولږې تېرې کړې تندې هم تېرې کړې تنګسې هم تېرې کړې مګر د دوی نه موږ سرغړونه ونه کړه نو اوس موږ دا پیشنهاد لرو دا سوال کوو ورته چې دغه زموږ حق دی که تاسو زموږ حق راکئ تاسو سره به خدای ملګری شي تاسو ته به خدای خپل دغه د افغانستان حق درکړه موږ ډېر بېچاره ډېر بېوسلې دا غوږونو باندې کاڼه یو سترګې هم کار نه کوي بچي هم د مکتبونو نه د سبقونو نه محروم پاتې دي نو دا نیکي ستاسو یوازې د دغه بېچاره مظلومو متقاعدینو سره نه بلکې دا زموږ د تورسرو سره زموږ د یتیمانو سره زموږ د مکتب نه د ایستلو ماشومانو سره د خدای د رضا دپاره دا ستاسو همکاري موږ ډېر خوشحاله یو نن ډېر خوشحاله یم په کالیو کې نه جایږم 6 کاله 7 کاله زموږ خدای د امارات ته خیر ورکړي خدای د امارات ژوندی ولري ټول آباد اوسي انډیواله 6 کاله 7 کاله زموږ پیسې چا ورنه کړه دغه نن له خیره جدولونه یې بند کړي دي امید په خدای لرو چې انشاءالله په زور د خدای نن و سبا به د خپل حق واخلو موږ د خپل امارت اسلامي نه خوشحاله یو چې وروره دغه د متقاعدینو حق و حقوق اجرا کو ټول متقاعدین د دې نه هرکلی کوي او د خصوصا د شیخ صاحب د مهر او د محبت نه چې موږ ته وروره دغه حق و حقوق موږ ته په خپل که دغه 2 کاله موږ دغه شو ټال یې وخوړو مقصد موږ ته خوشحاله یو باید نور هم د متقاعدینو سره د دې بازماندګانو سره کومکونه وکړي په خوشحاله به اوسو نن څنګه چې مو د دې موضوع نه د دې جدول نه د دې مهربانۍ نه چې مو خبر شو ډېر خوشحاله شو ټول متقاعدین دلته راغلي ډېر زحمتونه یې باسلي دي لوږې تندې تېرې کړي دي اولادونه یې ډېر په سختو کې قرار لري بیا هم مو خوشحاله یو چې رهبري د اماراتو دومره مهرباني کړې ده چې ایمو خلک بیا هم د ایمو متقاعدین ډېر خوشحاله کړل په دې خپل حقوقو په خاطر زما نوم جلال الدین دی تقریبا 33 کاله په دولت په مختلفو ادارو کې کار کړی دی او دې وطن دپاره هم خدمت کړی دی سوګند هم داسې یاد کړی و چې موږ وطن او ملت ته خدمت کوو او په خپل سوګند باندې تر ننه په ورځې پورې ولاړ یو نه هم چا نه 10 روپۍ اخیستي وو نه هم د بیت المال خوړلی اوس چې موږ متقاعد شوي یو او دغه حقوقو پسې خپل دا 4 کاله موږ ګرځېدلي یو او اوس خوشحاله شولو چې دغه جدول نصب شوی دی د وزارت مالیې د خوا نه یقین وکړه چې ټول متقاعدین د نن شپه یو ارامه خوب کړی دی خوشحالۍ سره او په راحته خاطر سره او اوس چې دلته راغلي دي ډېر خوشحاله دي د هر یو په څېره کې خوشحالي لیدل کېږي او د امارت اسلامي نه تشکري او سپاسګزاري کوي